سود کوونکې سود اخیستونکې او سود لیکونکې دا ټول لعنتیان دي د الله په نسبت باندې دي خپل مور سره زنا وکړي نعوذ بالله من ذلک دا هغه کومه درجه ادنا درجه ده چې نوې نوټ اغستل او زوړ نوټ ورکول او په دې ریټ کې فرق راوستل ګوره دا ډېر محترم الله رب العالمین په خپل کلام کې فرمایي چې الله تاسو لپاره اغستل خرڅول دا جایز کړي دي او سود تاسو لپاره حرام کړي حدیث ابن ماجه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د کله چې د معراج په شپه باندې د الله رسول برخته الله رسول وي بعضې خلک مې ولید چې ډېرې غټې خېټې وي د دوی په دې خېټو کې مارانو ما د جبریل نه تپوس وکړو چې جبریله دا څه شی دي څه وجه ده جبریل راته وویل چې د الله رسوله دا هغه خلک دي چې هغوی سود خوړلی دی سود یې کړی دی همدغه شان بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سود کوونکې سود اخیستونکې او سود لیکونکې دا ټول لعنتیان دي د الله په نسبت باندې دي باندې لعنت ویلی شوی کوم خلکو باندې چې لعنت ویلی شي دا د الله د عذاب مستحق شي تر هغې پورې چې تر څو دې توبه نه وي ویستې دا لعنتیان دي د الله رسول وي حدیث ابن ماجه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سود اویا درجې دي اویا وړه درجه په دې کې دا ده چې انسان د خپلې مور سره زنا وکړي نعوذ بالله من ذلک دا هغه کومه درجه ادنا درجه ده د سود د اشرار او د ضررونو چې انسان سود وکړي کومه درجه دا ده چې انسان راولګېږي د خپلې مور سره زنا وکړي محترمو د سود باره کې ډېر زیات روایت راغلي دي او دلایل راغلي دي په شریعت کې موږ د دې نه منع شوي چې موږ باید سود ونه کړو اخیستل خرڅول وکړو سود ونه کړو دا کلیپ په دې بنیاد باندې کوم چونکې د اختر ورځې شپې را روانې دي په دې ورځو کې زموږ وروڼه په بعضو مختلفو مرضونو کې اخته شي یو مرض په هغې کې دا دی چې ماشومان د هغوی نه ډیمانډ کوي یا ځوانان ډیمانډ کوي د خپلو مشرانو نه د نوي نوټونو چې کوم تازه نوټونه دي بینک نه سړی راواخلي خپلو کشرانو ته ورکوي نو په دې کې ستاسو د یو مسلې ته ذهن وي او په سوچ په دې مسله کې وکړئ هغه ده چې نوی نوټ اغستل او زوړ نوټ ورکول او په دې ریټ کې فرق راوستل ګوره دا سود دی دغه کوم احادیث کوم دلایل چې موږ ویل دا ټول همدې ته راجع کېږي مطلب دا دی چې ته راولګېږي د 100 روپو نوټ ته اخلي د بینک نه 1000 ګټه ده نوي نوټونه دي او د هغې په عوض کې ته ورکې 1100 روپۍ 1200 روپۍ نو دا سود دی دا ناروا ده ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی په دې کې ارشاد دی چې الجنس بالجنس جنس یو جنس دی یو روپۍ ده یو کالداره ده پاکستاني روپۍ ده که افغاني روپۍ ده که ریال دي که ډالر دي ډالر په ډالر چې ته ورکې دا به د دې جنس په برابر وي د دې نرخ په برابر وي نو که چېرته بیا په دې نرخ کې فرق راځي یعنې پاکستاني روپۍ ده دا ته اخلي 1000 نوي اخلي او هغې ته ورکې 1100 روپۍ زړې او د دې په عوض کې تا ته درکوي دا سود دې نه ځان ساتئ دا ناروا کار دی حرام کار دی انسان پې د جهنم مستحقي د جنت نه به انسان محرومي البته که چېرته داسې وي چې تا له دا نوي نوټونه درکوي خو په هغه هماغه عوض باندې درکوي 1000 په 1000 باندې درکوي دا بیا سود نه دی خو که چېرته دې کې فرق راځي زیادت او کمې راځي پکې نو دا سود دی محترمو دې نه ځان وساتئ که مونږ په دې کې دانسته طور باندې یا غیر دانسته طور باندې ډایرکټلی انډایرکټلی اخته یو نو باید چې زموږ د ذهن دغې طرف ته لاړ شي دې کې سوچ وکړو او دین مونږ زده کړو دین په خپل زندګۍ کې راولو او بل چا ته هم وښایو چې خپله هم د دې مصیبتونو نه خلاص شو او د بل انسان هم مونږ صحیح طریقې سره رهنمایي وکړو نو کوم ملګري چې په دې مصیبتونو کې اخته شوي وو تیر هغوی د توبه وباسي الله رب العالمین ته الله ته د رجوع وکړي او چې کوم ملګري اراده لري چې داسې وکړي نو هغوی د دې نه ځان وساتي د دې خبرې البته که په سر باندې دله درکوي نو ډېره ښه ده که چېرته داسې نه وي زیادت او کمې په دې کې راځي نو دا سود دی محترمو نو باید چې د 100 روپو دپاره د ماشوم دپاره موږ د ځان د جهنم